Today, UNAMA released its findings. نن یوناما د 2021م کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ملکی وګړو ته د رسیدلي زیان په اړه خپله موندنې خپرې کړي. دغه موندنې خواشینونکې دي او ملکی افغانانو ته په پراخه کچه زیان رسیدل ښیي. ارقام ډیر دردونکی حال ښیي. په خاص ډول د می میاشتې له لومړیو راهیسې د جګړو د پراخېدو له کبله په زیاتېدونکي شمېر کې ملکی افغانان وژل شوي او ټپیان شوي دي. لازمه نه ده چې دغه ډول وي. پر نظامي حل روان ټینګار به یوازې د افغانانو کړاوونه زیات کړي. موږ ټول په دې ښه پوهیږو. ملګري ملتونه به د یو ملکی او بېپرې سازمان په توګه د دایمي اوربند او د افغانانو ترمنځ پر خبرو اترو او جوړجاړي ټینګار کوي. خو دا په طالبانو او افغان مشرانو پورې اړه لري چې دا رانځ درک کړي تر څو د دې مخ پر زیاتېدونکي جګړې ویرونکی بهیر ودروي چې د افغانانو لخوا خپل خلک وژل کیږي. زه پر طالبانو او افغان مشرانو غږ کوم. خپلې هڅې د خبرو اترو پر میز چټکې کړئ. د سولې اساسي او مهم مسایل حل کړئ. د افغان لخوا د افغان پر ضد جګړه ودروئ. د افغانانو ساتنه وکړئ او د ښه راتلونکي لپاره هیله ورکړئ. او دا باید ستاسو خپلو خلکو ته ستاسو تر ټولو لوی مکلفیت وي. ملګري ملتونه به هم دلته وي. موږ به هم دلته وو چې د ټولو افغانانو بشري حقونو ته وده ورکړو، ډیرو اړمنو او بېوزلو ته بشري مرستې برابرې کړو او تر ټولو ډیر له افغانانو سره مرسته وکړو چې سولې ته یوه لاره ومومي.